خبر سرپل کې د تیلو تصفیې چارې پیل شوې. نور حال را سره په ویډیو کې وګورئ او ډیو کلیک چینل در سره سبسکرایب کړئ. په سلامونو محرک علیکم. د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې تیلو تصفیې یو خصوصي شرکت لخوا د سرپل ولایت د قشقري څخه د تیلو تصفیې چارې په نږدې راتلونکي کې پیل شي. د دې وزارت بیان اسمت الله وایي چې د شرکت څخه د زیرمې قرارداد په یو مزایده کې ترلاسه کړی. برهان وایي چې په دې مزایده کې 15 ورځې مخکې تر سره شو، خو د نادر نوبل په نوم د اومو تیلو تصویر افغان شرکت ګټونکي اعلان وشو او په ډیر نږدې ورځو کې به دا شرکت تصویر چارې جاري وساتي. د برهان په وینا له دې څخه د ورځې شاوخوا 10 ټنه اومو تیل ترلاسه کیږي او په مزایده کې یو ټن تیل $601 ټاکل شوی دی. ملګرو دا زموږ چمتو شوی ویډیو که تاسو د ویډیو په اړه کوم نظر پیشنهاد لرئ موږ سره په کومنټونو کې شریک کړئ او د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره لموږ سره پاتې شئ. تر بیا ښې چارې.